خصوصا په نن دور کې د زړه سکون خو بالکل نسته. هر یو پریشان دی، هر یو شکایت کوي. چاته الله شمال دولت ورکړي لیکن دی هم په شکایت باندې شکایت د څه کوي؟ یاره تربور مې تنګوي نه مې پرېږدي. چاته الله مال دولت ورکړی دی، ښه تربور یې ورکړی دی، لیکن بیا هم دی په زړه کې پریشان وي. ولې پریشان یې بېچینی؟ پلانکي غل اډر راکړی دی چې پیسې راوړه. چاته الله ښه موټر ورکړی، ښه جایداد یې ورکړی، لیکن بیا هم دی پریشان وي. په کور کې اولاد ورسره نه سمیږي. قسمه قسم پریشانی الله جل جلاله پر اوسدي. بل چاته بیا الله جل جلاله اقربا اولاد هر څه یې ورکړي، لیکن په صحت په غم یې اخته کړي، ناروغ یې ورځ زر عمل یې باندې زیات په مشقت په تکلیف باندې تېرېږي. څوک په بل مصیبت باندې مبتلا وي، څوک په بل مصیبت باندې مبتلا وي. بلکې موجوده دور کې غټه مسله د جمهوریت نه ده چې هر یو راپورڅېدلی دي او اوازونه کاږي چې موږ جمهوریت غواړو. غټه مسله د جمهوریت نه ده. د جمهوریت والا څخه موږ شکایت نه کوو. دا جمهوریت والا دعوه د جمهوریت ولې کوي؟ نن غټه دعوه د ښځو د حقوق نه ده یا د عام حقوق مطالبه چې کېږي هغه نه ده. او نن غټه مطالبه، غټه دعوه د معاشي د زندگی د معاش سلسله چې کوم ده، د هغه دعوه غټ مشکل نه دی، هغه دعوه نه ده. بلکې د دې ټولو منبع چې کوم دی د زړه سکون نسته. د زړه سکون نسته نو هغه سړی به خود غواړي چې جمهوریت ځان ته حاصل کړي. کېدای شي زما د زړه سکون په جمهوریت کې وي. د زړه راحت نسته هغه سړی مطالبه کوي کېدای شي چې زه د ښځو د حقوقو مطالبه وکړم، ښځې آزاده کړم، په بازار کې د زما سره اوږه پر اوږه باندې ښځه ګرځي، کېدای شي ماته د زړه سکون پیدا شي. نه، د زړه سکون نسته. بل سړی د معاشي تکلیف راپورته کوي، کېدای شي زه مال دولت نه لرم، پر ما باندې د غربت زندگی تېرېږي، کېدای شي زما الله جل جلاله دغه د خوشحالۍ ژوند په ما کې په مال په دولت کې راولي. نه، هغه نسته. نن سبا چې کومې دعوې کېږي، څوک د جمهوریت دعوه کوي، څوک د ښځو د حقوق دعوه کوي، او څوک د مال او د دولت دعوه کوي. دا ټولې دعوې چې کوم دي دا د دې حق نه دی، بلکې دا دعوې چې دی کوي دپاره د دې کوي چې د زړه سکون موږ ته پیدا شي. قسمه قسم خلک کوي، هر شی رامخته کوي، غواړي چې ځان ته د زړه سکون پیدا کړي، لیکن بیا هم د زړه سکون نشته. نن په دنیا کې موږ تاسو وینم څومره اسباب دي. د سفر دپاره الله څومره اسباب موږ ته پیدا کړل. د هوایي جهاز، په جهاز کې پاسته پاسته سیټان، په هغه کې د خوراکه بندوبست، په هغه کې د ضرورت د پوره کولو ځای، هر شی ښه برابر. د دریاب د سفاري لپاره، د دریاب د سفر دپاره یو قسم او ګوډونه چې انسان یې تصور نشي کولی. د خپل کور د زندگی ترسره کولو لپاره بنګلې، پاسته پاسته کټان، یخ یخ عیسیانې، د خوراک دپاره قسمه قسم غوښې، کبابونه او بوتنان، قسمه قسم. هغه شان په دنیا کې پیدا شوي دي چې زما او ستا نیکه او انا تصور هم نسوی کولی. لیکن هغه زندگی چې زما او ستا د ابا او د اجدادو د تېره سوې وه، څومرې پرسکونه زندگی وه، څومرې د اطمینان زندگی وه، د دومرې اسبابو، د دومرې آرایشو، د دومرې سکونت د شان د باوجوده بیا هم چین سکون نسته. ولې نسته؟ دا چین سکون زما او ستا زړه ولې نه پیدا کوي؟ بچیان نسته. د ماښام ګوله م ښایسته ګوله ده، بیبي مې ستا زړه کې ورسره خوشحاله وي. د ځای دپاره د پرېوتو دپاره مې ښه پستې بسترې د بخمل بسترې مې دي. د باندې چې راوځو د سپارلي دپاره مې یخ یخ موټران دي. په یخ کې بیا ګرم ګرمې هواوې راته کوي چې وګوره د ځان دپاره مې ښایسته ښایسته لباسونه، ښه ښه صدریانې، ښه ښه جسم ته طاقت، هر څه راته برابر، لیکن بیا هم د زړه سکون نسته. هر انسان په دې په کوشش کې دی چې الله څنګه زه د زړه سکون پیدا کړم. د زړه سکون نسته. هر یو څه چې پوښتنه کوي غم غم، په کور کې غم یې، د اولاد سره غم یې، د مال غم یې، د تجارت غم یې، هېڅ یو غم. حتی چې یورپ په امریکا او لندن کې یو ځای دی د هالي په نامه باندې دی، هالیوډ په نامه باندې. هالیوډ یو داسې ځای دی چې د ټولې نړۍ پر سطحه باندې د دې پرتله باندې د آرام او د آرایش او د فحش د فاحشې بل ځای نسته. د هغه بنګلې چې وویني د انسان تصور یې نشي کولی. د هغه آرایش سامان چې وویني د انسان تصور نشي کولی. لیکن د هغه باوجود د هالیوډ انسانانو تحقیق دا راغلی دی چې هغه دا وایي چې په دنیا کې موږ یوه ورځ هم د سکون ژوند نه دی کړی.
که چیرې سکون د دنیا په آرایش او سامان باندې راکړی نو په دې باندې به راغلی وی. حتی چې د هالیوډ د انسانانو د سکون او د آرایش دپاره د خپلې بیبیګانې یو در بله سره سودا کړي چې په دې باندې به موږ زړه سکون پیدا کړو، نه پیدا کېږي. وګورئ موږ تاسو په دنیا په نننۍ زمانه کې کفار په اسبابو کې در موږ در هر څه رسېدلي دي. هر قسم آرایش او سامان الله دې ته ورکړی دي. هر قسم د سهولت زندگی د تېرېدو لپاره الله دې ته هر څه ورکړی دي، لیکن بیا هم بېچینه دي. د ننني په اخبار کې راځي چې په امریکا کې اوس هم په هر 3 منټه کې باوجود چې د امریکې قانون، د یورپ قانون، د لندن قانون دا دی چې زنا لواطت عام دی، په دې کې څوک نه نسي کولی چې څوک پر چا باندې لعن تان وایي چې ته ولې زنا کوې. باوجود چې د زنا عامه اجازه سوې ده، د لواطت عامه اجازه سوې ده، لیکن پر هر 3 منټه کې د اخبار وینا ده چې په هر 3 منټه کې یوه زنا بالجبر باندې کېږي په زوره باندې. په دې کې هم نه څه پیدا. څوک دا غواړي چې زه د خپل زړه سکون او راحت پیدا کوم، په مال او په دولت سره پیدا کوم. ما ورته وینو څومره مالداران دي، څومره جایداد لري، په کروڑونو په اربونو جایداد لري، لیکن بیا هم د هغه باوجوده هغه څه چې پوښتنه وکړي چې کاکا ته زندګي څنګه زندګي تېرې، هغه وایي پوښتنه مه راسره کوه، د دې زندګي مې مرګ قبول دی. ماښام چې بېدېږي 5 دانې ګولیانې سختې د نشې ګولیانې خوري، بیا هم دی په سرای کې سره ګرځي. د دې دنیا څه پیدا شوه؟ آیا دا دنیا ستا د زړه سکون پیدا کړي؟ نه. د دنیا پر سطح یو غټ تاجر چې د تیارو د جوړولو کارخانه او کمپنۍ لري، هغه سړی مړ کېږي، د هغه لور د دې پر میراث باندې کښېني، هغه میراث چې دې ته رسېږي څومره مال څومره جایداد به وي چې انتها یې هم نه کېږي. دغه ښځه بیا دا وایي چې زما په خپل زندګي کې په دغه مال جایداد کې ما ډېر ودونه وکړل، ډېر قسم آرایش او دغه رقم فاحشات مې وکړې، در دننه پورې ما په خپل زندګي کې یوه ورځ د راحت ژوند نه دی لري. آیا دنیا د راحت شی شوه؟ نه. یو سړی وایي زه ځم په حکومت کې درېږم، ځان له وزارت راوړم، ځان له باچاهي راوړم، ځان له مدیریت راوړم، ځان سرانوال جوړوم، ځان بل شی جوړوم، خو دپاره د دې چې زما د زړه سکون پیدا شي، لیکن نه دی پیدا شوی. تاسو وګورئ کوم خلک چې صاحب منصبه دي، له هغو څه پوښتنه وکړئ چې ته د زړه سکون لرې که نه؟ بلکل یې نه لري. ولې؟ د ده مرګ او منټ سره برابر دی. هر منټ یې د مرګ سره برابر دی، هره دقیقه یې د مرګ خطره ده، د ځان سکون نشته. حتی چې د یو علاقې باچا چې خپل په زندګي کې 50 کاله د هغه ملک باچایي کړې ده، دی چې کوم وخت مړ کېږي خپل د باچاهت چې کوم وزیران دي دا ټوله په راټول دي، قریبان یې په راټول دي. دی وایي چې الله ما ته ډېر ښه زندګي راکړل، 50 کاله ما باچاهت وکړي، په دا 50 کاله کې ما په خپل زندګي کې 14 ورځې د راحت ژوند کړی دي، په دا 50 کاله کې ما راحت نه دی لیدلی. که څوک دا غواړي چې باچایي کې، په وزارت کې او دغه رقم په صاحب منصبي کې د زړه سکون دی، غلطه خبره ده. تعلیم الاسلام. که څوک دا غواړي چې زم د ځان راحت او سکون پیدا کوم په فاحشي کې، په عریاني کې د ځان لپاره سکون پیدا کوم، غلطه خبره نه پیدا کولی شي، امکان نه لري. که چیرې د دغه عریاني له کبله، د فاحشي له کبله، د زنا له کبله د زړه سکون ناکلی، نن په امریکا کې خودکشانې نه کېدلې. په هر 14 منټه کې د اخبار وینا ده، په هر 14 منټه کې په امریکا کې 50 انسانان خودکشي کوي. تاسې امکان وکړئ د ورځې څو راله. ولې دا تا ته زنا عامه ده، ستا سره مال دی، ستا سره دولت دی، ستا سره آرایش دی، ستا سره سامان در سره دی، هر څه در سره دی، بیا ولې دې ته مجبوره شوې چې ځان نه زړی خودکشي کوي؟ حتی چې باقاعده اسپتال د دې لپاره جوړ شوی دی چې هغه کوم انسانان چې زندګي نه بېزاره هغه ته راځي انجکشن او ستن ورلګوي چې دی مړ کړي ځای پر ځای د زهر ستن ورلګوي. ولې دا راحت نه راځي؟ لہذا چې هره ذرایع تلاش کړې، هر لار تلاش کې د سکون دپاره، والله عظیم که سکون پیدا کړي. سکون نسته، یوازې سکون د الله جل جلاله په ذکر کې دی. الله څه وایي؟ ای بنده مه ځغله زما څخه، په دنیا کې سکون نسته، په رایش کې سکون نسته، په جنسي خواهشاتو کې سکون نسته، په ډانس او دغه رقم موزیک کې سکون نسته، په غزلو کې سکون نسته، په فیشن کې سکون نسته. الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار چیرې ځې
کوم خوا ته روان یم د زړه په تلاش چې څونه ځای وغوښتل نه دی کوي دا الله وایي راسه زما بنده الا بذکر الله تطمئن القلوب زما په ذکر باندې زما په نامه سره ستا ذکر ستا زړه خپله اطمینان پیدا کوي تاسو وګورئ کوم خلک چې الله ته نږدې دي دا علما وګورئ په خپل زندگی کې بیا څومره الله خوشحاله کړي ولې خوشحاله دي د دې د الله سره ربط او تعلق جوړ دی چې هر څومره ولاړ سي هر څومره ولاړ سي لیکن بیا هم د زړه سکون نه سي پیدا کولی